बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी से 13 रोज मंग पॉपअप मेनू की तर दغه نیو پوری خبرې کړې نو راشو ډسپلی سیټینګ ته کله چې په ډسپلی سیټینګ باندې کلیک وکم مقصد دا شان یو وینډوز را خلاصيږي په دې کې اول نمبر چې موږ سره کوم کمانډ دی کای سے چینج برایټنس فور د بلټ ان ډسپلی ته کولای شئ د واسطه باندې دغه د خپل سکرین رڼا کمه کې کاری سے وو د خپل سکرین رڼا زیاته کې سم ده او بل دیم نمبر چې موږ سره کوم کمانډ دی نایټ لایټ دی کاری سے نو نایټ لایټ دا په دې موبایلونو کې وي او موږ سره په دې کمپیوټر کې مشته دی دا اوس موږ سره آن دی نو که زه آپ کولای شم زه راځم بیرته دغه نایټ لایټ زه آن کوم نو چې کله آن کوم کاری سے نو دغه نایټ لایټ موږ سره په 100 بجو کې دا آن کیږي موږ سره 8 بجو کې کاری سے نایټ لایټ صدا رقم ترانه کمپیوټر ته ور کوي کزرا شم دغه نایټ لایټ زوس آن کوم نو ستا کمپیوټر به دغه شان رڼا واخلي کاری سے چې دا د سترګو د حفاظت لپاره صحیح ده چې کله شپه شي بای ډیفالت موږ سره 8 بجې شي نو دغه نایټ لایټ موږ سره آن کیږي کاری سے او چې سحر مثلا ستا سره 100 بجې وي شپږ بجې یا 9 بجې تر هغه پورې ستا سره دغه نایټ لایټ چې کوم دی موږ سره آن وي اوس راځم دغه نایټ لایټ سیټینګ ته په دې باندې کله زه کلیک وکم نو ستا د نایټ لایټ دغه کوم دغه چې دی دا ته تیزایي مثلا دغه شان دی زرا شم اوس نایټ لایټ تا او نایټ لایټ می آن کو نو ستا سره دغه د شپنې چې کوم رنگ دی هغه به دا ډولي نو ته کوم ولې شي قاری سے بوتای اضافه کولای شي کله شته نو چې څومره تاسو قاری سے مثلا د درمیانه وانته کې سیس کی ودا سترګي نه خرابې سترګو د زیانو نه رسي دا ته اوس او ته ماته اوس په حال څخه بند کا ته آن کولای شي دغه نایټ لایټ ماته بند کا دغه نایټ لایټ ماته آن کا بدا هم سره په دې کې خبرې وی قاری سے بل موږ سره دغه د نایټ لایټ چې کوم سکیجول لیکم تقسیم اوقات د هغه د قاری سے وې دا د موږ سره آن وی تر کوم ځای پورې د 8 بجو نه وړ تر سحر 6 بجو پورې ته کې تغیرات راوستل شي قاری سے د 100 بجو نه ورته کوي زه هم د 2 بجو نه 9 بجې انتخاب کول ته ایم د کپیم نو که ایم او یا پیم او ته انتخاب وته اوکې کا تاسو سره دا ټایم بدل شي تر 100 بجو پورې ورته تر سحر 6 پورې تر سحر 5 پورې موږ سره شپې هر څومره شي قاری سے هغه ورته انتخاب کول ته اوکې کا او مقه ټایم بر سره تم انتخاب شي نو بیا بر سره د هغه د دې زنواله تر دې پورې نایټ لایټ وی چې کله ته کمپیوټر چې کوم دې څه کوي کمپیوټر د شپې لګوي تاسو سره د کمپیوټر چې کوم برایټنس ته کوم رڼا د هغه موږ سره په نایټ لایټ کې وي سم د قاری سے اور پسې چې موږ سره کوم کمانډ دی وینډوز ایچ ډی کلر دی که زه په دې باندې کلیک وکم نو تاسو دلته ډسپلی باره کې یو څه معلومات درکوي قاری سے سم ده د ډسپلی باره کې د یو څه انفارمیشن درکوي ستا ډسپلی مثلا دغه خاصیتونو والا لرونکي د خیال نشته یوز ایچ ډی آر یوز دبلیو سی جی ایفز چې کوم دی په دې کې اوس موږ سره نشته دی دا د کیپیبیلیټي د وړتیا د قاری سے دا د سیسو وړتیا لري نو اوس موږ سره سټریم ایچ ډی آر ویډیوز د دې سپورټ لري دا به اوس یس ته کله راشم دغه وګورم دا آن کوم رشته قاری سے فرق معلومول شي خپل ته ګوره د خپل چې مثلا لاندې کوم سرک دی دا یو څو ایچ ډی دغه د کوالټي د مثلا چې تدویل تخید خپل د ډسپلی باره کې بل کراشم قاری سے بل چې موږ سره کوم کمانډ دی هغه موږ سره چینج د سایز اف ټیکسټ ایپس اینڈ اذر آیټمز ته کولای شئ د واسطه باندې د تاسو چې کوم خط دی کاری سے دا زه کوچ نه کوم دا به 100 باندې کلیک وکم په 100 باندې نو خط موږ سره ډیر زیات کوچ نه شو همدارنګه دا اپلیکیشن موږ سره ډیر زیاتې کوچ نه شوي پاپ اپ مینو سمره وړه شو تم ډسپلی سیټینګ تر اغلم او دلته لاندې راځم ورته دا موږ سره لګو لوی کا زه یو سره 15 یا کوم کاری سے نو اوس وګورم موږ سره دغه پاپ اپ مینو موږ سره لوی شي دغه آیکن هم سره لوی شي او همدارنګه کوم ټیکسټ یا خط چې دا موږ سره کاری سے لوی شي خو بای ډیفالت د کمپنۍ لخوا موږ سره سو انتخاب وي یو نیم سل
ریکمینډډ دی قاری صاحب ریکمینډډ معنی ضروری دی ها د کمپنۍ طرف نه بل موږ سره قاری صاحب ته پس راځي ډسپلی ریزولوشن ډسپلی ریزولوشن دا معنی چې ستا د کمپیوټر چې کوم ډسپلی دا د ریزولوشن څومره دی 100 په 100 کې دا زور ته ما کزراشم 800 پر 600 کم دا ډسپلی موږ سره ډیر را کوچنی شي سکرین به موږ سره کوچنی شي خیال شته دغه دې طرف ته او هغه طرف ته سره دغه ویډیوګانې نورې نه راځي او ته واپس ماته عادي حالات ته بوزه ریورټ کا نو چې ریورټ کا موږ سره به بیرته عادي حالات ته قاری سه بوزي دا زموږ سره په دې کې یو څه خبرې وي زه بیرته مثلا لو یو منځته هر څومره چې ته غواړې قاری سه هغه انتخابولای شي اوس چې کله د سکرین ریکارډینګ کوم قاری سه نو سکرین ریکارډر پورې اړه لري ځینې سکرین ریکارډینګ چې کوم دی دا عمر ډسپلی چې کوم دی دا نشي ریکارډ کولای نو چې دا هغه سو پورې وړتیا وي سو پورې ظرفیت وي هغه د انتخاب کا او مخکې پورې وسره سکرین ریکارډینګ چې کوم دی تر سره کیږي د دې پورې دا د خبر سره نه تر سره کیږي سم ده فارسی نو دا د سکرین ریکارډینګ لپاره مهم دی اول ستا دا کمپیوټر چې کوم لیکنه دا کوم عکس وی کوم ویډیو دا د په ایچ ډی سایز کې خای نو د یو کمپیوټر چې څومره د ریزولوشن تاسو سره هاي وي همدارنګه د دې کمپیوټر د لوکینګ چې کوم لوک اپ وی قاری صاحب کوم کتنه وی هغه د ایچ ډی وی څه شی وی قاری صاحب ایچ ډی وی او تاسو هغه کمپیوټر وګورئ او دا کمپیوټر وګورئ هغه کمپیوټر کې او دې کمپیوټر کې د زمکه او د اسمان فرق دی قاری صاحب خیال نشته او دې ته د برایټنس وګورئ د هغه کمپیوټر برایټنس او د کلر او د ریزولوشن وګورئ د زمکه او د اسمان فرق پکې وی قاری صاحب بل چې موږ سره کوم کمانډ دی قاری صاحب بل چې موږ سره کوم کمانډ دی قاری صاحب هغه موږ سره ډسپلی اورینټیشن دی کله چې تاسو سره کمپیوټر کې دغه ډسپلی اورینټیشن ته تراشي دلته ته پورټریټ باندې کلیک وکړئ تاسو سره به دغه ډسپلی چې کوم دی د حالات ته بدل شي ورته ماته به تر یوس کا صحیح کا قاری صاحب بیرته عادي حالات تراولا بل موږ سره لینډسکیپ لپ دی سرچ پکې درته قاری صاحب ورته ماته بیرته ما عادي حالات تراولا او اخره کې موږ سره چې کوم کمانډ دی هغه پورټریټ د سې وی سره قاری صاحب پهلشتا نو دا ماته به ته عادي حالات ته پوزا دا موږ سره په دې کې خبرې وي بل موږ سره چې کوم کمانډ دی لاندې دا د ملټیپل ډسپلی مربوط دی قاری صاحب وای older display might not always connect automatically select detect to try to connect to them دا موږ سره دا ډسپلی د قاری صاحب دا ډسپلی سره چې کله زه د خپل کمپیوټر د چارجر وصل کوم د کیبل چې راغلی موږ سره ایچ ډی ایم آی دلته ډیټیکټ باندې کلیک وکړم اوس کوی ډیډ ناٹ ډیټیکټ انذر ډسپلی اوس موږ سره بل ډسپلی چې کوم دا ډیټیکټ پیدا نشو کنیکټ نه کړه نو چې کله تاسو سره دغه ډسپلی کنیکټ وي هغه پاسو نو تاسو سره دلته یو څه آپشن راځي د هغه ډسپلی مربوطو دغه یو آپشن د سره راځي کاری سي دغه یو آپشن وي دغه دا آپشن راځي کاری سي نو دغه آپشن به ان شاء الله بیا یو ورځو تشریح کو سم د کنټرول پینل کې نو دا د دې ملټیپل ډسپلی مربوطو یو څه خبرې دي بل ایڈوانس ډسپلی سره د شراشم دلته مطلب ډسپلی باندې معلومات درکې او استاد ډیسکټاپ ریزولوشن دومره دی ایکټیو سنگل ریزولوشن دومره دی ریفریش ریټ دومره دی مختلف قسم معلومات استاد ډسپلی باندې تعالی درکړي دي استاد ډسپلی چې کوم کلر فارمیټ دی د موږ سره په آر جی بي کې دی یعنی استاد ډسپلی هم ریډ هم گرین او هم بلو کلر چې کوم دی د سپورټ لري بل کلام دی راشم گرافیک سیټینګ ته چې په گرافیک سیټینګ باندې کلیک وکم نو تعالی سم د گرافیک باره کې معلومات درکې تاسو سره انټرنیټ موجود وي د پوسټ باندې ته کولای شي براوزینګ هم وکړي نور څه یو خو دغه دی راوستي دي ډیمز یا یو نور خو کلرونه دی راوستي دي هغه دلته انتخابولای شي همدارنګه د مایکروسافټ سٹور نم ته کولای شي خو اپس چې کوم دی یا خو گرافیکس پرفارمنس پریفرنس چې کوم دی هغه دلته اډ کولای شي قاری صاحب دا زموږ سره په دغه ډسپلی کې خبرې وي قاری صاحب دویم نمبر چې موږ سره کوم چیک دی هغه موږ سره ساوند دی کله چې په ساوند باندې کلیک وکم دلته اول وګوره قاری صاحب دلته تا ته وایي چې موږ سره د ماسټر چې کوم والیوم دی زموږ د کمپیوټر چې کوم आवाज د کوم
د غیر ساوند د ساوند سپیډ د مثلا زرا شم دغلته یو ویډیو می انتخاب کړه او دغه ویډیو مثلا ما سره دغه ویډیو به زه راواخلم دا ویډیو ما انتخاب کړه قاري صاحب او دلته راغلم سیټینګ ته دلته راغلم دلته اوس لږ داسې دا چې کوم وایلی ده نه نو اګین تاسو به اوس وایئ چې د دې څه مطلب دی چې دا دومره کړاو دا کمپنیانې کوي ولې کمپنیانې په دې طریقه باندې کړاو کوي چې دا معلوم کړي چې دا بیهیویر یې څه دی پوه شوې چې بیهیویر یې نه معلوم کړی دی مطلب د یو اټیک د خپل کمپیوټر اواز چې کوم دی دا کم کې او همدارنګه د خپل کمپیوټر چې کوم دی حواس څه کې زیات کې قاري صاحب بل چې موږ سره څه شی راځي هغه موږ سره منیج ساوند ډیوایسز دي د دې په واسطه کولی شي چې مثلا د ساوند اجازه نه لا جنتیک په دې په واسطه کولی شي قاري صاحب تاسو چې څومره آوټپوټ ډیوایسز دي لکه ستاسو سپیکر دی قاري صاحب څه شی دي سپیکر یا هیډفون ګوشکیانې دي قاري صاحب د هغې د څه کولی شي د هغې ټیسټینګ ته خیال شته قاري صاحب اوس موږ سره دغه سپیکر دی کنه دوی ما ټیسټینګ وکړې دلته چې کلیک دلته دوه لوډ سپیکر دي موږ سره یو موږ سره رائټ لوډ سپیکر دی یو موږ سره لیفټ لوډ سپیکر دی د هغې ته ټیسټینګ کولی شي بل موږ سره انپوټ ډیوایسز دي لکه زما میکروفون چې دی قاري صاحب زه چې دا غږ کوم کمپیوټر زما غږ څه کوي اوري نو دا د میکروفون پورې اړه لري دې ډیسیبل کوي ډیسیبل کولی هم شي دغه سپیکر ته ډیسیبل کوي ډیسیبل کولی هم شي سمه ده قاري صاحب ډیسیبل معنی بندول که زه راشم ډیسیبل یې کوم نو اوس ګوره قاري صاحب ما ډیسیبل کو بیرته مثلا زه انیبل کوم اجازه ورکوم ته بیرته مې انیبل کو ډیسیبل دا معنی مثلا قاري صاحب زه راځم ما سره دغه اوس نیټورک کنیکشن دی دا ما سره کار کوي که دا زه ډیسیبل کوم دا موږ سره بند شي قاري صاحب بیا ورسره کار نه ترسره کوي سمه ده نو زموږ سره په څه کې خبرې وي په انپوټ او آوټپوټ کې خبرې وي قاري صاحب بیا که داسې لاندې راشم دلته وګوره موږ سره یو څه عام معلومات دي کې دومره مهم څه نه قاري صاحب بل موږ سره وګوره ټیسټ یور مایکروفون دلته ته دغه د خپل مایکروفون ټیسټینګ کولی شي دلته ګوره زه اواز کوم زما مایکروفون اوس صحیح دی زما دغه غږ چې کوم دی ډیټیک کوي ګوره پیژني ستا خیال شته قاري صاحب اواز چې مې بند کړو ګوره دغه چې کوم اواز دی دا موږ سره د اخیر دغه ته راشي خیال شته قاري صاحب نو دې نه ته د خپل مایکروفون معلومولی شي ستا د کمپیوټر چې کوم مایکروفون دی چې ستا غږ ثبتوي آیا دا صحیح دی او که نه دی صحیح نو دا ساوند کې لږې خبرې بلکې راشم نوټیفیکیشن اینډ اکشن باندې کلیک وکړم نو دلته تعالی نوټیفیکیشن وایي پیغام ته قاري صاحب چې څومره د کمپیوټر نوټیفیکیشن یا پیغامونه دي نو هغه د تعالی راځي وایي ګیټ نوټیفیکیشن فرام ایپس اینډ ادر سینډرز د نورو کمپیوټرونو چې کوم نوټیفیکیشن راځي یا ستا کمپیوټر کې څه اپلیکیشنې دي د هغې نه ته یو څه نوټیفیکیشن پیغامونه آیا تعالی راشي نو که دا چک موږ سره بند وي نو یو پیغام هم دلته نه راځي قاري صاحب او که دا چک موږ سره آف وي پیغامونه به راځي پیغام دلته وګوره قاري صاحب دلته زه کلیک وکړم دلته وګوره موږ سره یو پیغام موږ له راکړی دی د نوټیفیکیشن ایریا وایي څه ورته وایي قاري صاحب نوټیفیکیشن ایریا موږ ویلي وو که نه دلته موږ له یو نوټیفیکیشن زموږ دغه راکړی دی وایرس ډیپینډر راکړی وایي ته خپل اپډیټ وایرس پروټکشن ته اپډیټ کا د انټرنیټ نه څه کا نوې وایرس پروټکشن چې کوم دی د انټرنیټ په ذریعه باندې راواخله ځکه تا سره دغه وایرس پروټکشن چې کوم دی د ایکسپایر شوی دی د وایرس دفاع کوونکې چې د وایرس په مقابل کې دی دفاع کوي مثلا ستا د کمپیوټر د وایرس نه ساتي وي دا اپډیټ که قاري صاحب نو دا میسج اوس موږ له راغلی دی که نه قاري صاحب نو که دا چک موږ سره آف وي نو په آینده کې موږ له وینډوز چې کوم دی میسج نه راکوي خو دا چک موږ سره آن ښه دی قاري صاحب دغه لاندې یو څه مهم آپشنې دي یو څه پکې دي مثلا دغه اول نمبر موږ سره چې کوم آپشن دی قاري صاحب شو نوټیفیکیشن آن د لاک سکرین ما سره چې کمپیوټر دغه لاک سکرین کې وي قاري صاحب دغه لاک سکرین دی زموږ ځکه زموږ کمپیوټر چې کوم دی دا لاک دی که نه قلف دی نو دلته ما له میسج شو کوه او که دا چک موږ سره آف وي بیا به له میسج نه شو کوي قاري صاحب که دا چک موږ سره آف وي بیا به نوټیفیکیشن نه شو کوي
چې موږ سره اون خدي بل شو ریمایندرز and incoming voice over IP calls on the lock screen د نتورک موضوع د قاری صاحب کله چې تاسو سره کمپیوټر قلف وي نو مال دی د voice over IP نه موږ سره سیسکو ټلیفون وی قاری صاحب ټلیفون باندې کتل د ټلیفون په دې زیاتره اداراتو کې سره راځيږي او کیبل وسره وصل وي نو مال د هغه زنګ راځي کله چې زما د کمپیوټر لاک وي قلف وي او کدا چې تاسو سره اوف وي نو به بل د هغه زنګ ناراضي قاری صاحب بل allow notification to play sounds notification ته دا اجازه ورکا چې کله تعالی notification راځي ستا کمپیوټر لا نو هغه دی یو ډول आवाज ولري او واقعا موږ له आवाज کوي کوم کاری سي کله چې مال کمپیوټر یو notification راکړي دلته نو زما دغه notification او زما سره आवाज لري کاری سي څه لري आवाज لري نو کدا چې موږ سره او پی بیا چې notification راځي موږ له بیا आवाज موږ له نوټیفیکیشن معنا پیغام میسج خبرتیا سمه قاری سے نو دا په دې کې یو څو دغه مهم کمانډو دغه مثلا ما چک بیرته ولګاو بل دغه اپډیشن دی کله چې زما کمپیوټر اپډیټ شي نو مال د هغه باره کې یو څو هایلایټس راځي د ویلکمینګ یا د ناراضي دا چې موږ سره او پی او کا اون وی تاسو سره بل موږ سره Delta we suggest wise I can finish setting up my device to get the most out of Windows مال خبرتیا راکا قاری سے چکل زو دغه د خپل کمپیوټر کې یو سیټینګ د یو ډیوایس سیټینګ تر سره کوم او هغه ما سره مکمل شي تر سره شي نو مال دلته یو سجیشن راکا یو خبرتیا مال راکا نو کدا چې موږ سره او پی خبرتیا باندې راکې کدا چې موږ سره اون وی خبرتیا وو راکې همدارنګه دغه موږ سره ګیټ ټیپس کدا چې موږ سره او پیس ټیپس ټریکس اینڈ سجیشن او مهمه خبرتیاوي چې کوم د تعالی وینډوز طرف نه درکې او کدا چې موږ سره اون وی کدا چې موږ سره او پی نه به درکې او کدا چې موږ سره اون وی دا دومره مهم کمانډونه یو څو نه دي قاری صاحب مال خبرتیا راکو مال خبرتیا مره کوي چې یو ډیوایس زما مثلا پرنټر دی زه پرنټر د دې سره کنیکټ کوم چې کله کنیکټ شي ما سره د زه د هغه سیټ اپ کې هر سمې کمپلیټ سافټ ویر می انسټال کړی پرنټر زما سره وصل شو نو مال د خبرتیا راکې مال د خبرتیا نه راکې بل موږ سره لاندې یو څو اپلیکیشن دي وی ګیټ نوټیفیکیشن فرام دیز سینډرز وی ګیټ منا تر لاسه کول لاس تر وړل نوټیفیکیشن پیغامونه خبرتیاوي فرام دیز سینډر د دې استون کول خوانا نو کدلتا تاسو سره دغه اوف وی نو دینه بیا د هیڅ پیغام ناراضي او که اون وی پیغام برازي همدارنګه د ټول اپلیکیشن هم حاضر پیاس کاری سي د سیټینګ نه مال یو پیغام دیم ناراضي د سیټینګ نه یو پیغام هم د دینه پاتو ناراضي کدا ز اپ کوم وختي هم سره هغه د وینډوز د دفاع کون کې د وایرس دفاع کون کې پیغام راغی قاری سي خو کدا چې موږ سره اپ نور بن راځي او که اون وی راځي و قاری سي کوی شو قاری سي نو دا یو څه خبرې وي چې د نن ورځې د درس مربوط وي ان شاء الله سوال به دغه فوکس اسیسټ کې خبرې وکړو نوټیفیکیشن کې همداري خبرې وکړي فوکس اسیسټ کې به خبرې وکړو پاور اینڈ سلیپ کې همدارنګ لاندې ورپسې راځو خالص هغه مهم کمانډونه به ترې وایو ځینې کمانډونه چې هغه مهم نه دي خالص لکه زه دلته وایم ریموټ ډیسکټاپ اوس ریموټ ډیسکټاپ چې کوم دی دا د نیټورک ریلیټډ کمانډ دی خالص د نیټورک ریلیټډ کمانډ خو څه کوي چې کله ته غواړې د خپل اداره کې ته یو کمپیوټر د بل کمپیوټر سره کنیکټ کړې او د هغې کمپیوټر سکرین په دې کمپیوټر باندې راولې د هغې دپاره دغه ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن استعمالیږي نو زموږ خو په وینډوز کې دغه موضوع نه ده او که یې ورځ به انشاءالله تر سره وکاري صاحب سمه ده بل لاندې که زه راشم مثلا ته وګوره دا سیسټم کمپوننټس دغه داسې دومره مهم کمانډونه نه دي ان شاء الله نو موږ به ترې هغه مهم کمانډونه وایو او نور به مخکې ځو نو دغه زموږ د نن ورځې یو څه درس و قاري صاحب ورپسې راځم وختي تا په ټایپینګ کې کار وکړې قاري صاحب زه راشم دلته د ټایپینګ ته او دلته مې دا ټایپینګ راخلاص کو ټایپینګ راخلاص کو موږ څه تر دویم لیسن پورې کار کړی و قاري صاحب نمبر شو لیسن 3 تا کله چې زه لیسن 3 انتخاب کوم نو ما سره GHTY راځي قاری صاحب
نو جی موږ سره د دې ګوتې کار دی او اچ موږ سره د دې ګوتې کار دی. اوس ما ګوتې کېښوي اے ایس ډي اف، دلته مې جے کې ایل سیمیکولن، دلته مې ګوتې کېښوي ما ته وایي جی. نو جی چې زه وهم قاري صاحب دغه مسواکۍ ګوته د چپ لاس دا به راواخلم جی ووهم بېرته به اف ته راوړم. دغلته موږ سره اف دی دلته موږ سره جی ده، نو د اف نه به دا ګوته راجي کړم دا جي وبي ووهم او بېرته به اف ته ویسم. همدارنګه دلته موږ سره جی دی، د دې جی نه به دا ګوته راجي کړم د ایچ وبي ووهم بېرته به دلته ویسم. بل موږ سره ټي ده قاري صاحب، ټي چې کوم دی دغه د اف نه به ګوته جي کړم دغه ټي به ووهم بېرته به اف ته راکوزه کړم. او جی موږ سره څه شی دی وای دی، د جی نه به دغه ګوته جي کړم وای به ووهم بېرته به د جی ته راوړم. زه دغه لیکنه ترسره کوم وګوره جی ایچ ټي واي قاري صاحب جی ایچ ټي واي جی ایچ ټي واي. هلته ګوره قاري صاحب زه چې یو بټن وهمه ما ته وایي جی ووهه، نو دی خو مې ووهله بېرته مې هلته ګوته لاړه. خیال شته فاصله ایچ فاصله ټي وګوره وایي پاس بټن ووهه، ورته هم پاس بټن مې ووهله. دی راته وایي سپیس ووهه، سپیس مې اوس راته وایي وای ووهه، نو وایي خیال شته لاس پاس جګ شوی ومې وهو وای موږ سره اګین دوباره همداسې مخکې پسې ځه. دا د نور درس قاري صاحب همدغومره